والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عبادت د توحید شرک تعریفونه ذکر شو او اقسام دې سره سره په دې خوا کې د منافقت علامات تشریح شول، د ایمان او د اسلام خبر وشو او به د احسان. اوس خبره په باره د عبادت کې ده چې عبادت په لغت کې ویل شي تذلل او خضوع. اصطلاح کې ډېر تعریفونه علماء کړي دي، چې دا خبره کړې ده چې بذل الوسع فی طاعت الله عز وجل، وسع رب العالمین په طاعت کې خرج کړه. او چا دا خبره ذکر کړې ده چې الطاعت مع غایة الخضوع والتذلل على وفق ما كلف به مع اعتقاد الوهیت المعبود. طاعت انتهایی عاجزی رب العالمین له په دې عقیده باندې چې الله رب العزت زما معبود دی او زه دغه عابد یم، على وفق ما كلف به په څومره چې ستا وس دی هغه کول. چا دا شماره کړی دا چې پاوی کې کم او کیف مراد دی. چا ویلی چې اسم جامع، دا عبادت نوم دی جامع د هغه سره لپاره چې رب العالمین خوښ ګڼي او هغه پسند کوي، چې هغه اقوال دی او اعمال دی، ظاهر دی او که باطن. د دې وجه نه هنر مدا خبره ذکر کړی دا چې د مکلفینو باندې کوم عبادت د الله د خوانه لازم شوی دی، هغه عبادت ولی وای ځکه دوی دا بسان لازم کړي دي، کوي الله له عاجزي کوي. ارکان د عبادت به درې دي. عبادت د کوم شي نه جوړه، یو محبت دی او بل خوف د الله نه یره ده. دې سره رجاء او امید ساتل شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دا خبره کړې ده. د عبادت قبلېدو لپاره به ډېر شرطونه دي، خو لیکن دا دوه شرطونه به ضروري دي. یو اخلاص. قرآن کې الله عزوجل فرمایي سورې بینه کې وما امروا دي خلق له امر نه کړی شوی الا ليعبد الله، مگر دې لپاره چې دې رب العالمین بندګي وکي مخلصین له الدين، په دې شان چې عبادت الله لپاره خالص کی. دې سره متابعت النبي صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري. حدیث کې راځي بخاری مسلم کې چې من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چې عملو کې په هغه مرزم امر نه مردود دی. به عبادت دو قسمه دی، ویل شي کونی بل شرعي. کونی دا معنا عاجزی د رب العالمین امر لا، هغه شامل د ټول مخلوق لا، هیڅوک هم دغه نه وځي، هغه مؤمن دی، هغه کافر دی، هغه نیک دی، هغه بد دی. دلیل پیدا لري چې ان کل من نه دی ټول هغه چې اسمنو زمې کې دی، مگر دا به مهربان الله راضي په عاجزۍ. دو قسمه دی، عبادت عامه بل عبادت خاصه. عبادت عامه امر ټول انسان هم کې گیر شو، خاصه به دو قسمه دی، علمي او عملی. علمي به دوه قسمه ده، بالله او بدینه. بدینه به دوه قسمه ده، یو دا چې دین د الله قران او سنت دی، او بل بدینه دا معنی قیامت الله راولي. او بالله پنځه قسمه ده، الله عزوجل موجود دی، الله رب العزت یو دی، الله رب العزت د کمال صفاتونه دي، الله رب العزت د هر قسم نقصان نه پاک دی، الله رب العزت په خپل کارونو کې مختار دی. عملی به دوه قسمه دي، بعض انسانانو مباحات پټ کیږي، بعض نه غم نه پټ کیږي. دلته به د مجمع کې دا خبره ځان سره یاد ساتل پکاره چې د عبادت خلک ولي کوي، څوک په دینت کې چې الله موږ له جنت راکړي، او څوک په دې وجه باندې کوي چې رب العالمین امر ته موږ امتثال کوو. چې ویل چې د بدن ریاضت ور باندې راشي، او چې ویل چې د الله امر ته جنت ته غواړي. به بعض خلک اخلاصي عبادت پکې نه، چې عبادت اخلاص نه، چې دواړه نه، چې دواړه. او د انسانانو د شی و چې موږ د عبادت د خوند ولا نه دی، وجه درجه پاغي کې ولس نقصان لري. یو مخلوق له شکایت کو ته د الله او د الله د رسول خبره په خلکو باندې مهمه ګڼو، او د خپل خبره د الله او د رسول په خبره باندې مهمه ګڼو. دریم د عبادت د خوند لپاره خبره به دې جوړیږي چې محمد رسول الله د هر چا نه محترم وګڼي. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول الله وای. پر دې زنانه د نظر باندې حرام او نوزان ساتي، اخلاص بزان کې پیدا کی، توحید او قیامت او تقدیر او سنت تابعداري، نیکان ملګری انتخابول، ذکر در رب العالمین، منز، قران تلاوت، د الله سره دشمنانو سره دشمنی او خپل نظر کنټرول.
قبلی کې به په سبانه دي کې د غیر لپاره یو شرط موږ توحید ویلې، اخلاص مې ویلې، صدق مې ویلې، احتساب مې ویلې، د رسول الله تابعداري مې ویلې، د مخلوق حق ادا کول مې ویلې، ادب مې ویلې، خوف مې ویلې، رجا مې ویلې، د ګناهونو ځان ساتل مې ویلې. په دې په عبادت کې چې د الله او رسول ویلې دي. عبادت شرعي معنی الخضوع لامر الله عز وجل الشرعي، رب العالمین شرعي امر العاجزي. دا به خاصه هغه چا پر چې د الله اطاعت وکړي او تابعداري وکړي د هغه چې محمد رسول الله پیراته کړی دی. قران کې الله عز وجل فرمایي چې عباد الرحمن، بندگان د مهربان الله الذين خلد يمشون على الارض هون چې هغه بل اسمه کبر ډېر په عاجزۍ شي. لیکن په توحید په عبادت کې مهمه قاعده ځان سره یاد ساتئ. کوم یو فعل چې هغه ثابت چې عبادت دی، د دې فعل نسبت چې کله انسان رب العالمین له کې دی له ویل کې توحید او کچا دقه فعل د الله نشو بل چا له کې هغه له ویل کې به شرک. دې باندې دلیل دی سورۃ النساء کې الله عز وجل فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، رب العالمین بندګیو کې څوک سره شریک م جوړوي. بني اسرائیل کې به وي وقضى ربك ساره په سره کې الله تعبد چې بندګي منکه مگر داغه. او بل ځکه فرمایي چې قل او تعالی وراشي زول ولما اغذ حرم ربكم چې تاسو رب حرام کړی دی په تاسو باندې الله تشركوا به شيئا، شریک بد الله سره جوړوي. انت به سوال چې حرم نفي ده ولا نفي ده، الله تشركوا نفي چې بنفي داخلي چې اثبات راوړي نو حرم معنا وجبا عليكم الله تشركوا چې الله زائد دی. اوس دعا عبادت دی خو لیکن چې الله نشو بل چا وکړو شرک، یره عبادت دی چې الله نشو بل چا لپاره وشو شرک، ذبح عبادت دی چې الله نشو بل چا لپاره وشو شرک، نظر عبادت دی چې الله نشو بل چا لپاره وشو شرک. د محبت اقسام اهل علم فرمایي چې محبت په واقع امر کې څلور قسمه دی. یو عبادت دی چې دا محبت د الله دی او محبت د هغه چې الله خوښ غړي، والذین آمنوا اشد حبا لله، هغه خلک چې مؤمنان دي هغه د الله سره ډیره مینه ساتي. او دویم قسم شرک دی چې دا محبت د غیر الله شي خو لیکن سره د ذلت سره د تعظیم دی محبوب لا په دشو انداز باندې چې هغه تعظیم د الله رب العزت مرابه دی خو بل شاله مناسب نو. قران کې الله فرمایي ومن الناس من يتخذ بدي خلق بعض د خلک چې هغه نیولي من دون الله اندادا شرکاء يحبونهم كحب الله كحب المؤمنين كحبهم مشركم د الله سره من سات. دریم قسم معصیت دی، هغه د محبت د ګناهونو سره او د بدعات سره محرمات سره. قران کې الله عز وجل فرمایي ان الذين انسانا يحبون شخوق غني چې د فحشه مؤمنانو کې خورشي لري لپاره بدرناک عذاب په دنیا او آخرت کې. الله رب العزت پويږي تاسو نه پويږي. څلورم محبت التبعید، لکه بچو سره محبت، د اهل سره محبت، د نفس سره محبت، دا به جائز دی. قران کې الله عز وجل فرمایي زینا ډول کړی شوی دی مجوله صيغه ویل ځکه اسباب جید دي لناس د انسانانو له محبت د خواهشات چې هغه زنانه دي والبنین بچی دی او اغمال جمع کړی شوی من الذهب والفضه سر او سپین والخيل واسن ساربو والانعام چارپیان والحرث وفصل ذلك متاع الحياه الدنيا. دا ټول سامان د ژوند دی وی د الله تعالی سره کېږي واپس دی. دیم خوف، ځکه په عبادت کې موږ د درې ارکان محبت، خوف او رجا. خوف به څه ویل کېږي څه نشي ویل کېږي. اهل علم فرمایي وي دا خوف تعریف دی ته ویل کېږي انفعال، دا قبل ولدي چې حاصلېږي په واقع کېدلو د هغه څه چې په هغه کې هلاکت وي یا ضرر وي یا ضرر. دې خوف به متعدد انواع دي. یو شرک اکبر دی، هغه دا چې یو سړی د غیر الله نه بده شي اندازه باندې ویریږي بده شي امور کې چې هغه امور پاره کې رب العالمین نه وکړ. او قران کې الله فرمایي فلا تخافون دون مېریږي زمانه ویریږي تاسو کې ایمانی. دویم حرام هغه دا چې سړی واجب لري دي ارتکاب د حرام وو کې ولی خلکو نه یریږي. فلا تخشوا الله مېریږي د خلکو نه زمانه یراو کې. دریم جائز دی خوف طبيعي، لکه د زمری نه یرا، د دشمن نه یرا، د ظالم بادشاہ نه یرا. الله عز وجل فرمایي چې موسی علیه السلام فاصبح سبای کې په دې خار کې خائفا شي یریدو یترقب انتظار کو. څلورم عبادت دی چې هغه خود رب العالمین دی واجب شریک به وسنی دلیل پیدا لري ولمن خافا سوچ چیرېږي د پېښې د خپل لبنه جنتانه غلب الله یزباهونه ورکم. او کوم انسان چې رب العالمین نه یریږي اهل علم فرمایي هغه مبارک به څلور قسم انواع دي. دو قسمه، یو محمود هغه وهو الذي يحول بينك وبين معصيه الله، چې ستو ما بین د ګناه کې واقع کیږي. نو ایست تعالی دا خبره ذکر کی چې دا واجبات ادا کوه حرام پرې ده. دویم غیر محمود دی وهو الذي يحمل العبد، دا هغه ته ویل کیږي چې دا بندا
په نو امیدۍ په طرف باندې ور روان کې د رب العالمین د رحمت نه. او درې منګه ویل لکه څنګه چې په عبادت کې خوف رکن دی، دغه شان محبت رکن دی، رجا څه معنی؟ توقع او طمع، امید، انتظار د محبوب شي. دا به درې قسمه یو رجا د عبادت ده، سړی به رب العالمین نه امید ساتي، هیڅ شریک به ورسره نه جوړي. دا به دوه قسمه دی، یو رجا محمود ده چې هغه رجا ده داسې رجا چې هغه ټک وي د عمل سره دی وکړي طاعت د الله، او بل رجا داسې رجا چې هغه مضمون بده ده چې هغه بغیر د عمل نه یې خواهشات. دریم رجا د شرک ده چې سړی د غیر الله رضا ته وساتي چې د هغې شي اختیار بل هېڅوک لري سوا د رب العالمین نه. بل رجا طبعي ده، لکه ته امید ساتي د یو سړي نه چې هغه مالک د یو شي وي، قدرت پرې لري، لکه ارجو زه امید ساتم چې ته حاضر شي. دلیل پر رجا باندې څه دی؟ فمن کان یرجو، څوک چې امید ساتي لقاء ربه د ملاقات دربه، عقیده ساتي. شیخ الاسلام فرمایي یرجو کې معنا د ملاقات، یرجو کې معنا د یری، یرجو کې معنا د امید، یرجو کې معنا د عقیده ده. فليعمل عملا صالحا، نیک عمل دی وکړي، شریک د رب العالمین سره هیڅوک نه جوړي. دې سره سره به بل بحث شروع کیږي چې هغه ته ویل کېږي توکل. هغه به ان شاء الله به ورسره ذکر کوو. الله رب العزت مو تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي. رسول الله تعالی خیر خلقه محمد و علیه وسلم.